بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه دوستانو، هرکلی درته وایم د HTML شپږم درس ده نن. زموږ د درس ننني موضوعات دي کمنټس، ترڅنګ یې کوټیشن او په HTML کې ډیو. مخکې موږ په کمنټس باندې یو څه اندازه غږېدلي وو، خو نن پکې لږ ډېر تشریح ورکوم، یو دوه اګزامپله کاروو، ترڅنګ یې ډیو او کوټیشن به کار کوو په HTML کې. راځم ویژوال سټوډیو کوډ ته، کوډ سټرکچر جوړوم، باډي برخې ته راځم، په باډي برخه کې لیکم یو پاراګراف لیکم. په پاراګراف کې زه ورته یو جمله لیکم، هر څه چې تاسو لیکئ هغه لیکلی سئ. HTML is the foundation of web design. دا ما یو پاراګراف ولیکه. د دې د تشریح لپاره موږ تاسو په HTML کې څه لرو؟ کمنټس لرو. په هره ژبه کې کمنټس شته دي. هدف یې دا ده چې موږ تاسو ته کوډ تشریح کړي، په کوډ پوهیږو او د دې په خوا کې کوډ تنظیموي، ترڅنګ یې د کوډ د موقتي غیر فعالولو په موخه له کمنټس څخه استفاده کوو. کمنټس څنګه کېږي؟ انګل بریکټ، اکسکلمیشن مارک او ډبل ماینس. دلته اوس تاسو ورته لیکلی شي کمنټ، که نه دا یو پاراګراف د مثال. دا برخه کمنټس موږ تاسو ته په براوزر کې نه ښکاري. موږ ته براوزر کې دغه کنټینټ پاراګراف وي، هیډ وي، بل څه وي، هغه ښکاري. کمنټس یوازې موږ تاسو ته دا کوډ تشریح کوي او د کوډ د پوهولو تنظیمولو په خاطر باندې. مثلا که کوډ ډېر زیات وي، هره برخه یې بېله بېله وي، موږ تاسو پکې مثلا د هیډر برخه که نه یا د مین برخه پیدا کول موږ تاسو ته مشکل ستونزمن وي. چېرته کمنټس مو ورکړی وي نو موږ تاسو ډایرکټ کولی شو هغه برخه پیدا کړو، په هغه کې ایډیټ وکړو یا کوم کار چې اړتیا وي هغه ترسره کړو. نو که راسم دا اوس کنټرول ایس کړمه، HTML دا رن کوم. ګورئ ماته کمنټس نه ښکاري، پاراګراف ښکاري. سیده کمنټس موږ ته په براوزر کې نه ښکاري، یوازې کوډ تشریح کوي. د دې ترڅنګ کولی شم همدا کوډ چې کومه موقتي په دې کمنټ کې واچوم، ښکاري به نه. سیده کله چې دا دلته واچوم، دا کوډ ما دلته واچو. اوس که زه دا پروګرام رن کړم، البته براوزر ته راسم، ما سره پاراګراف نه ښکاري ځکه ما هغه ډیسیبل کمنټس کې مې واچاو. نو که چېرته یو کوم وخت کې تاسو ډېر کوډ لیکلی وي، یو برخه د کوډ ته اړتیا نه لیدل کېږي، پاکوئ ما ډایرکټ کمنټس کې اچولی سئ، براوزر ته مشکل نه جوړېږي، هغه برخې څخه تېرېږي، تاسو خپل کوډ درته رن کوي. او که اړتیا ولیده شوه بېرته دغه کوډ تاسو کولی سئ د کمنټس برخې څخه بهر کړئ دې شکل باندې. راځم کنټرول ایس دا ریلوډ کوم. ګورئ اوس را بېرته د پاراګراف برخه راغله. د دې په خوا کې موږ تاسو سره کوټیشن ده. کوټیشن په څه معنا باندې؟ کله چې موږ تاسو په ویب صفحه کې د یو چا خبره رانقل کړو، دلته ورته لیکم کوټیشن. صحیح ده. کله چې د یو چا خبره رانقل کړو، د مثال په ډول د پاراګراف کې زه لیکم چې ټیچر سایډ، استاد ویل څه ویل، دا خبره د استاد رانقلوو موږ دلته، دا به په کوټیشن کې راولو. کوټیشن لپاره موږ کوم ټګ لرو؟ کیو ټګ. اوس دلته هغه څه ولیکه چې چا ویلي وي. استاد څه ویل؟ استاد ویل چې د اپ ډیزاین. دا اوس زه کنټرول ایس کړم، راسمه براوزر ته ریلوډ کړم. ګورئ د هغه استاد خبره یې ماته په کوټیشن کې راوستله. سیده کوټیشن کې د راوستلو په خاطر باندې موږ تاسو په HTML کې د کیو ټاګ لرل، دې څخه استفاده کوو. ترڅنګ که چېرته پاراګراف غټ وي، هغه دپاره موږ تاسو بیا بلاک کوډ لرو. سیده په دې ټګ کې موږ تاسو بیا هماغه پاراګراف راولو. البته ترڅنګ یې کله چې موږ تاسو یو پاراګراف راواخلو له یوې سرچینې، یو منبع څخه یې راخلو که نه، مثال دا خبره چېرته شوې ده، دا په یو کتاب کې ده، دغه کتاب نوم ده مثلا HTML هیسټري. صحیح ده، یا HTML بای اتل. نو د دې دپاره موږ تاسو یو ټاګ لرو د سایټ په نوم باندې. دغه سرچینه یا منبع موږ تاسو دلته اچوو، ریسورس چې کوم ده، سورس البته دا دلته اچوو، ورته لیکم HTML بای اتل. صحیح ده. که دا ورته چیک کړم،
دا یو ځل چیک کوو، راځو دا ریلوډ کوم. ګورئ موږ تاسو ته هغه منبع سرچینه ښیي په دې شکل باندې. کله چې موږ تاسو پروګرام رن کړو براوزر کې سرچینه په دې شکل موږ تاسو ته ښودل کېږي. په HTML کې د سایت ټګ څخه د همدې لپاره موږ تاسو استفاده کوو. صحیح ده. ترڅنګ یې موږ سره بله برخه چې دا هغه ډیو برخه ده، کمنټس کوټیشن باندې پوه شولو. ډیو څه کار کوي موږ سره؟ ډیو البته په HTML کې د یو کانتینر مثال لري، د HTML الیمنټس د یو بلاک مثال لري. صحیح ده. خپله کومه ښکلا ډیزاین نه لري، بلکې په دې کې HTML الیمنټس اچول کېږي او هغه ته یو چوکاټ ورکوي. په څه ډول باندې؟ د ډیو د راوړلو په خاطر باندې موږ ډیو ټاګ لرو. ډیو ټاګ کې بیا موږ تاسو مثلا ورته لیکمه H1 دا هیډینګ ده او ترڅنګ یو پاراګراف اخلمه. سره پاراګراف ده. ګورئ ما ډیو واخیست، یو کانتینر ده، یو بلاک. صحیح ده. یو باکس ده، په دې کې ما HTML الیمنټس واچول. که زه راسم دا سیو کړمه، دلته راسمه ریلوډ یې کړمه، ما سره اوس یو ډیو ښکاري، خو دا چې رنګ یې نه ښکاري، رنګ یې سپین ده، نو دا کانتینر ماته نه معلومیږي. راځمه ډیو ته چې ورکومه انلاین CSS کارومه، دلته یو سټایل ورکومه. په انلاین باندې تاسو اوس خپل فکر مه خرابوئ، دې باندې راتلونکي ویډیو کې غږیږم انشاءالله. دې ته سټایل ورکومه ډیو ته، په سټایل کې ورته لیکمه چې بیکګراوند کلر. صحیح ده. بیکګراوند کلر کوم ډول ورته ټاکم؟ په دې شکل باندې. او خپله کلر څنګه وي؟ کلر د دې لیکلو د هیډینګ او پاراګراف هغه دې وي سپین، چې البته په دې شکل باندې شوبیني وي، تر څو موږ تاسو ته ښکاره شي. دا کنټرول اس کوم، راځمه. نو ډیو په دې شکل باندې موږ تاسو سره یو باکس یا کانتینر مثال لري چې په هغه کې HTML الیمنټس اچول کېږي او د HTML د پیج سټرکچر د ښایسته کولو او چوکاټ جوړولو په موخه باندې د دې څخه موږ استفاده کوو. مثلا که راشم څو ډیو واخلم، بل ډیو اخلمه او په دې کې هم څه اچومه، H2 اچومه. او دلته راځم، دلته ورته لیکمه چې ما یو بل ډیو هم واخیست، یو بل باکس کانتینر مې هم جوړ کړ په HTML صفحه کې. اوس دې ته هم یو سټایل ورکوم. راځمه سټایل ته، په سټایل کې بیکګراوند کلر ورته ټاکمه. بیکګراوند کلر ته کوم رنګ ټاکم؟ تاسو مشخص رنګ ورکولی شئ، دا ورته ټاکم. سیده. او خپله کلر دې همدا شکل باندې وي د لیکنې، البته هیډینګ او پاراګراف. که دا رن کړمه، ګورئ ما سره یو بل ډیو هم جوړ شو. په دې شکل تاسو څومره ډیو ته اړتیا لرئ خپل صفحې د تنظیم او یو غوره سټرکچر جوړولو په موخه باندې، په دې شکل تاسو هغه په ډیو ټاګ کې راوستلی شئ، ډیزاین ورکولی شئ، په دې کې مختلف الیمنټ شاملولی شئ. نو دا موږ سره کمنټس چې موږ ته یې کوډ تشریح کوو، د دې په خوا کې د کوډ تنظیمولو په موخه باندې موږ استعمالوو او ترڅنګ یې د کوډ موقتي غیر فعالولو په خاطر. کوټیشن کله چې موږ تاسو په HTML کې د یو چا خبره رانقل کوو، هغه دپاره موږ تاسو د کیو ټاګ کوټیشن لپاره کوټیشن څخه استفاده کوو چې د هغه نظر یا خبره موږ تاسو ته په ډبل کوټیشن کې راولي. او ترڅنګ یې د سایت ټګ موږ سره چې د سورس یا منبع د ذکر کولو په خاطر باندې په ویب صفحه کې استعمالیږي. او موږ سره ډیو چې یو کانتینر په معنا باندې ده، یو بلاک یا باکس په شکل باندې وي چې په هغه کې د HTML الیمنټس اچول کېږي او زموږ د ویب صفحې د سټرکچر او چوکاټ د جوړولو په موخه باندې په خپله هغه موږ تاسو کولی شو ډیوونه جوړ کړو څومره چې اړتیا لیدل کېږي او ویب صفحه HTML کوم چوکاټ چې د هغه تنظیم کړو.